دا څومره بې ادبه ده دا څومره بې ادبي کوي سیده یې دلته کېناسته باچا ورته اجازه هم نه کړی دی په دې مجلس کې کېناسته نو هغه ورته وویلې ده باچا ورته ویلې کېدی شي دا د کمال سړی وي کېدی شي دا د کمال والا سړی وي چې په دې کې کېناسته څه مه ورته وایي که د کمال سړی نه وي زه بیا ورسره غږېږم دما خبرو ته لږ متوجه سي خیر د کلاس سپیکر نه یم انشاءالله زه خلک پوه کوم ځکه موږ چې یو جنه دلته راغلي یو د خلکو د پوهېدلو دپاره راغلي یو که نه سل مشکلات به د موږ هم خیر د تاسو پابندي کېږي انشاءالله سپیکر نه خرابېږي که خراب شو داسې وي خلک واوري نو دلته یو رباب ځوړنده ده موږ کله چې باطل ته اراده وکړو په باطل یې هم نسکورو امام غزالی صاحب رباب راواخیست منوس اسلام کے رباب حرام ہے منوس اسلام کے موسیقی ناروا ہے اما کله کله مو د باطل میدان ته مقدام دو کله کله چې موږ د باطل سره مقابله راسي د په باطل باندې باطل هم نشورو امام غزالی سے رباب واخیست رباب ته کوتي ورواچولې رباب په غږیدار اوس څوک اعتراض نه کی ولی امام غزالی رباب غاو یو است کول د علم دی یو او رولو او کولی دی بعض علماء کتابونو کې وای د موسیقي زده کول روا دی اسلام کې د موږ د احناف علماء ته معلوم د دوه لوی حنفي علماء محمد ابن عبد الواحد ابن عبد الحميد الشهير بابن الهمام اسكندراني المصري الشهير بابن الهمام صاحب فتح القدير د یو لقب داو الجدلي الموسيقي انا موسیقي لوی عالممو حنفي عالممو د موسیقي عالممو په احنافو کې یو بل عالم تیر سوی علامه سيف الدين ابن سعد الله البخاري الدهلوي الجدلي الموسيقي صاحب د اشعه اللمعات واللمعات التنقيح ډیر نور کتابونه لري علماء سره د اشعه اللمعات ډیر وي په ما سره خپل بیا اللمعات هم ستا نو دام د موسیقي عالمو من منو دا ناروا ده خو د ضرورت په خاطر چې کله باطل ته دا ور وښیو چې مونږ هم په موسیقۍ باندې پوهېږو داسې فکر ونه کوئ چې موسیقۍ باندې نه پوهېږئ کله دا تاریخ را شروع کړو چې موسیقي دنیا کې څنګه پیدا سوله انشاءالله تر یو ساعته پورې به وخت ونیسي ابجد العلوم کې علامه صدیق حسن خان القنوجي البخاري الدهلوي لوی بحث پرې کړی موسیقي فیثاغورس دنیا کې څنګه را پیدا کړله ولې را پیدا سوله لوی تحقیق د پې باندې خو هغه د موږ له بحث نه نبی علیه السلام وایي کلم الناس على قدر عقولهم خلق پوهې کا تاریخ خلق څه کوي غزالی صاحب رباب راواخیست رباب یې وغږو داسې طرز باندې یې وغږو څومره خلق چې مجلس کې ناستو خندولې څوک به نن د دنیا موسیقي دانان داسې موسیقي وغږوي چې خلق په خندا راولي تحدا مو ده د دې غریب ممبر او لاسپیکر نه مو چیلنج ده هغه د موسیقي دانانو د دنیا ته د پاپ موسیقي او یا کلاسیکي موسیقي دانانو ته څوک به داسې موسیقي وغږوي لکه چې امام غزالی صاحب داسې طرز باندې وغږوله څومره خلق چې مجلس کې ناستو ټولې خندول ټولو تسې نیولي ورخندلي امام غزالی صاحب رباب راواخیسته ځوړندې کړ بیرته یې پښه په پښه باندې اړولي همداسې غرور د باطلو خلکو سره داسې غرور بیا خوند کوي نبی علیه السلام وایي جهاد کې غرور و کبر روا ده د باطل سره د مقابلې په وخت کې غرور و کبر روا ده اما کبر د الله صفت ده اما چې د باطل سره د مقابلې بیا غرور و کبر روا ده امام غزالی صاحب پښه په پښه باندې اړولي خلک خاندي څه خیرن سړی و څه نادر رباب یې وغږو مونږ خو داسې فکر کو چې دا مجلس ته ولې راغی بیا چې خلکو خندا ودرېده بیا امام غزالی صاحب رباب راواخیست بیا امام غزالی صاحب رباب ته ګوتې ور واچولې بیا یې وغږو دا ورې په بل طرز غږوي څومره خلک چې مجلس کې ناستو ټول یې په زړه باندې راوستل کله کله په بعضې خبرو کې کله کله د بعضو وعظونو او تقریرونو کې ان من البیان للسحر موسیقي او مسل کې خبرې دي موسیقي دا غږولو مسل کې خبرې دي هغه خبرې چې په شعر کې وي هغه شعر دلته په موسیقي کې غږوي کمې آلات د موسیقي چې سړی غږوي او همدا خبرې پکې کوي
خو هر څوک نه ورباندې پوهېږي بیا یې راواخیست رباب یې بیا راواخیست بیا یې رباب ته ګوتې کله غږ داسې نادر خوند لري کله د انسان خبرې داسې نادر خوند لري علما د علم تصوف یو بحث کوي په سماع باندې د صوفیانو لپاره سماع دا داسې ده لکه نوو بوټو ته چې اوبه ورکوي سماع په سړي باندې حالت طاری کوي په سړي باندې حالت د قبض نه حالت د بسط جوړوي د رسول علیه السلام زمانه کې یو مجاهد و صحابي ابو دجانه سماک ابن الحرب دغه صحابي الله ورته ډېر تندریز غږ ورکړی و نبی علیه السلام حدیث ته صوت ابي دجانه في الجهاد صوت ابي دجانه في الحرب فئه رواه احمد في مسنده کله به ابو دجانه د جهاد په سنگر کې به مجاهدین صحابه کمزوري سول دښمن به پې باندې غالب سو ابو دجانه صحابي به راغی د الله اکبر غږ به یې سې وکړه دا د ده غږ به په دښمن دومره رعب وغورځو تا به ویلې سې صحابو ته داسې یوه لویه ډله په سلګونو مجاهدین راغلل نبی علیه السلام ویلې صوت ابي دجانه د ابي دجانه صحابي فی الحرب په جهاد کې فئه داسې معنا لري لکه د یوې ډلې غوندې چې مجاهدینو ته یوه ډله راسي دومره خوند به یې ورباندې درلود د نبی علیه السلام ترو عباس ابن عبد المطلب عم لرسول الله صلی الله علیه وسلم جبل السلع اجي سیبانو به لیدلی جبل السلع دغه غر ده څه د هغه غره سره اوس مساجد خمسه مدینه منوره کې جوړ دي د دې جبل السلع نه این غابې د مدینې ته غابې د مدینې کې حاجي صاحبانو ته که معلوم وي وادي الجن یو ځای د حاجي صاحبان که نه وي څوک تللي څه کالې یا پروس کالې وادي الجن په نامه باندې یو ځای ده دلته ملګرو به ولې ډېره لرې مسافه راځي تقریبا انشاءالله تر دې ځای نه به تر وغجانه تر دام پوره کب څومره اندازه وي دا خو راته نه ده معلومه خو علما وایي 8 پرسخه 8 میله یا 10 میله مسافه وه کله بسې عباس رضی الله عنه میږي په غابې و ځنګل کې څرېدلې د دې چې نه به یې غږ ورباندې وکړه لیوان به ورته رانږدې سول چې ویې خوري غږ به یې سې ورباندې وکړه هلته به د لیوانو موږ ورته تریخی وایو عربي کې ورته مراره وایي داسې شنې اوبه دي دا جګر ینه کې دا غږ به یې چې پې وکړه هلته به د هغې جګر کې تریخی وچوده لیوان به مړه سول دومره تندریز غږ الله ورته ورکړی علامه جار الله زمخشري صاحب د کشاف هغه یو کتاب جوړ کړی ربیع الابرار په غږونو کې لوی بیان کوي نو امام غزالی رحمه الله بیا رباب راواخیست بیا رباب وغږو دا ورې په بل طرز غږوي داسې یو نادر طرز ده داسې یو خوندور طرز ده څومره خلک چې مجلس کې ناست دي زړوي یې زړه په خلکو راغله هر سړی زاړي سلګۍ وهي بیا امام غزالي صاحب رباب ځوړند بیا یې په پښه واړوله قرار ناسته د خلکو زړاوي سلګیو د پزو مواد ودرېدل بیا امام غزالي رحمه الله چې خلکو زړه ښه ودرېدله بیا امام غزالي صاحب رباب ته لاس ور واچو بیا امام غزالي صاحب رباب راواخیست درېیم وارې بیا امام غزالي رباب غږوي دا ورې په بل طرز غږوي داسې یو نادر طرز ده داسې یو عجیب طرز ده څومره خلک چې مجلس کې ناست دي په ټولو باندې خوب راوست څومره خلک چې په مجلس کې ناست دي په ټولو باندې خوب راوسته هغه یې ټول ویده کړل څومره خلک چې مجلس کې ناست وو په ټولو باندې خوب راوسته ویده یې کړل ټول ویده دي بس خوب وړي دي امام غزالي رحمه الله رباب ځوړند خلکو نه پښې واړولې لاړ خلکو د خوب نه سې راویښ سول چې ګوري جایز ته و جولا نشته څومره خوند یې وکړ من کله چې اراده وکړو باطل ته علما د علم نحوي وایي نفي سے په نفي داخله سے اثبات پیدا کوي دا د محصلینو د مکتب په علم ریاضي کې یوه قاعده ده منفي سے په منفي باندې داخل سے مثبت پیدا کوي صوفیان وایي پناه سے راسي
پناه سے په پناه باندې داخله سی بقا پیدا کوي بیا باقی بالله تیر نه جوړ سي نو مسلمانانو مونږ چې کله اراده وکړو باطل ته په باطل نه بیا حق ثابتو بیا مونږ خلکو ته دا ورکوو چې مونږ داسې موسیقي غږو چې بیا د دنیا د کلاسیک او د پاپ موسیقۍ دانانو ته هم تحده او چلنج دوی غږوئ خو چونکې د مونږ په دین کې حرامه ده داسې فکرونه کوي لله الحمد چې څوک مجلس ته راغلي دا فکر خو نه کوي خو هغه بېدینانو د دیموکراسۍ نه متاثرو خلکو ته دا اعلان وي دا خبر دې واوري د مونږ په اسلام کې موسیقي ناروا ده مونږ ته خپل پیغمبر د دې د حرمت فتوا کړې مونږ ته خپل الله د دې د حرمت فتوا کړې مونږ ذاتي د دې سره نه ده ورانه اما که مو اراده ورته وکړه بیا به تاسې ته هم خوند درکړي یعنې دماغ خپله کله کله دې ته اراده وسي چې زه لږ په علم موسیقي کې یو څه زده کړم دا د دې په خاطر کتابونو کې وایي قرآن په موسیقي کې نه غږېږي دنیا کې به یا شعر وي یا به نثر وي یا به نثر وي او به شعر وي شعر هم په موسیقي کې غږېږي ځکه تاسې اورئ نثر هم په موسیقي کې غږېږي رباب راواخله خبرې ورباندې وکړه چاته وایي چېرته تللی وې رباب باندې ورته ووایه چېرته تللی وې خبرې کېږي ورباندې اما قرآن دا موسیقي نه غږوي دا د قرآن یو حقانیت ده ملا څه دې ویلې یوه خبر ده مېلمه د کوم جنه راغلی رباب ته ووایه مېلمه د کوم جنه راغلی غږوي نورې د آلاته موسیقي غږوي د قرآن یو حقیقت دا ده موسیقي نه غږوي کنی په امتحانی کوي قرآن موسیقي نه غږوي دا د قرآن یو اعجاز ده دا د قرآن یو حقانیت ده نو د دې په خاطر کله کله علما وایي لیس الخبر کالمشاهده علم الیقین حق الیقین نو د ما خپله زړه کله کله وایي سړي ته وخت وایي داسې یو انسان سړی پیدا کړی موسیقي کې دومره تېر زده کړي وایي دا خو منو یؤمنون بالغیب یو چې قرآن په موسیقي کې نه غږېږي خو چې دا مو په خپله باندې م لیدلی وایي چې قرآن څنګه موسیقي کې نه غږېږي نو الله مونږ ته توفیق راکړي الله دې مونږ په ځوانانو کې غیرت پیدا کړي الله د مونږ سپینګیرو د مونږ په ټولو مسلمانانو کې الله غیرت پیدا کړي لله الحمد دا یو نیک بدیل د مونږ مسلمانانو ته زه اوس موټر کې چې راتلم چا راته د څرخ نه ټلیفون وکړی د دوشنبې په ورځ زموږ واده ده جلسه ده پرون مازدیګر چا راته د شکردرې ولسوالۍ نه ټلیفون وکړی د موږ جلسه ده په واده باندې سبا د هفتې ورځ باندې نو ما ورته ویلې د موږ رسمي ورځو کې درسونه وي لله الحمد په دې موږ خوشحالیږو چې الله هغه د ډمانو مجلس نن د خیر په مجلس باندې موږ ته بدیل راوست الله چې هر چا دا مجلس دایر کړی وي الله ته ورته جزا د خیر ورکړي الله ته په جنتونو کې د جنتونو سرداران وګرځوي الله ته مال او ناموس د بدناموسۍ نه وساتي الله ته غیرت ورکې پیدا کې په نورو مسلمانانو کې چونکې دې منطقې ده دا دویم وار د ما ده دریم دوه وارې مخکې م زه راغلی یم خو یو وارې په لاره تېر سوی یم او یو وارې دغسې م یو مجلس ته راغلی وم نو زه نه یم خبر چې د دې نه به مخکې م لله الحمد خامخا مجلسونه سوي وي خو زه چې کوم مجلس ته راغلی یم الله دې د قاري صاحب او د دې بلکې دا ټول ولس کې د دې غیرت پیدا کړي مسلمانانو کفر دنیا نن په دې لګیا د موږ نه بغیرتان جوړوي د کفر دنیا نن لګیا ده په رادیوګانو کې د موږ ځوانان دې ته تشویقوي د چا سندرې غواړي نن د علماو د وعظونو خبر څوک د چا نه پوښتنه نه کوي نن د علماو نن د الله د دین په باره کې څوک پوښتنه نه کوي خیر ده موږ د علما د علم خلاف نه یو نن د موږ په رادیوګانو کې د تاسې مکتب ځوانانو د تاسې د مکتبو د کیمیا او د ساینس په باره کې یو ځوان د یو استاذ دوی نه را دعوت کوي چې په کیمیا کې د دې قواعد دا فورس چې کله د هایدروجن سره یو ځای سي ولې دا مشعل ګرځېږي د دې په باره کې څوک پوښتنه نه کوي نن د بیالوژۍ د قواعدو باره کې څوک پوښتنه نه کوي نن د فیزیک په مسایلو کې څوک پوښتنه نه کوي دا موسیقي دا بدله راته وغږوه ځکه کافران غواړي چې مسلمانانو نه غیرت یوسي دا د غیرت خاوره ده کتابونو کې علما لیکي
وای کم سړی چې سفر ته ځي باید سفر ته چې ځي د خپله خاوره د ځان سره راواخلي. سفر ته چې تلې اروپا ته د دې افغانستان د غیرتي خاوره د دې لوګرو د کابل د غیرتي خاوره دا ځان سره لږ په صندوق کې واچوه. چې اروپا ته تلې په یو بوتل کې اوبه واچوه، دا خاوره پکې واچوه، په جمعه او په سهار کې یې ورې دا اوبه چکه. ځکه د دې وطن غیرت د دې خاورې غیرت هلته اروپا کې هم بیا په تا کې پیدا کېږي. هغه غیرت بیا در نه نه ځي، هغه شهامت و جذبه در سره نه ځي. کنې بیا بله ورځ ته چې 2-3 میاشتې بعد راغلی بیا به تا نه هم ښځه جوړي. دا علما خوښې دا خبر نه کوي. دغه خبر هم د فلسفې علما کوي هم د غیر فلسفه. علامه ابن خلدون د اسلامی فلسفه عبدالرحمن ابن خلدون په تاریخ ابن خلدون کې دا خبر کوي، د فلسفه اسلامی عالم ده. علامه طیبی علامه علی قاری مرقات کې سبل الهدى والرشاد کې دا خبره ده. ګوري څومره خوند لري. دا د غیرت وطن ده. بغیرتان دې خبر وي په دې وطن کې الله بغیرتانو ته حق نه ورکوي. دا د قرآن وطن ده، دا د اسلام وطن ده، دا د ناموس وطن ده، دا د غیرت وطن ده. کنی مسلمانانو خدای خود نه راولي، کنی داسې ورځ به راځي. زه مکې مکرمې کې یوه کتابخانه وه لویه د دنیا په سطحه باندې، ما به هلته مطالعه کوله. لکه دا خو د غریبۍ وطن ده، ملا خپل ځان وچلي او که کتابونه واخلي. هغې کتابخانې کې به ما مطالعه کوله. یو کتاب نسوار المحاضره، و جلدونو کې کتاب ما هلته ټول وکته، کمې چې خبرې خوند راکوو ما ځان سره ولیکلې. دا کتاب تقریبا د نن نه 600 کې تیر ده، اوس 1400 ده، تقریبا 800 کاله د دې کتاب د تېرېدلو، یعنې 800 کاله مخکې د عالم تېر سوی. ابوالحسن التنوخي شافعي د یوه مسئله لیکلې وه کتاب کې. و یو ورځ یو سړی و، د دې سړي د ښځې سره یو څوک جوړ و. ښه خبر و چې د ما د ښځې سره پلانکی سړی جوړ ده. ښه خبر و چې د ما د ښځې سره پلانکي سړي لاره نیولې، څه یې نه ورته ویلې. حتی بغیرتي داسې اوج ته ورسېده، دا د اوسي داسې اوج ته ورسېده. دغه بغیرته انسان پاس کوټه کې ځان ته جای ونیو، 2 کوټې یې درلودې کور کې. کته کوټه کې د خپلې ښځې او د ښځې عشیق ته جای ورکړه. وایي ته دې کوټه کې یو جای ورسره اوسېږه. دواړه اوسېدل پکې، کوټه کې اوسېدل ډېر وخت. بله ورځ ته بل سړي دې ښځې ته ویلې چې دې نه بعد به د خپلې ښځې سره معامله نه کوي، ځکه هغه د مېړه ده خو معامله به ورسره نه کوي. هغه ورته ویلې زه مېړه سره مشوره وکړم. مېړه یې ورته ویلې ځه اوس بس سمه ده، ما سره یې مه کوه، دې سره یې کوه. پیسې و مردګوي یې پرې راکړه کوله. بالاخره یو ورځ دا شرط یې مو سره و. یو ورځ دغه سړی د شپې راغی خپلې کوټې کتنۍ کوټې ته، ځکه دا خو یې د ښځې سره چې جوړ و ده ته یې دا کوټه ورکړې او پاس کوټه کې هغه لکه دیدو پروت و. دا ښځه ورسره وه. ښځه یو څه ضرورت ورته پیدا سو پاس کوټې ته، خو د پاس کوټه خو یې د مېړه کوټه وه. پاس کوټې ته چې دا ښځه وختله، یو څه وخت یې تېر کړ، بېرته چې راکته سوله. دا بل سړي ورته ویلي وایي بس زه تا سره نوره مینه نه کوم. ولې؟ ځکه ته دې مېړه ته ورغلې، نن تا ورسره معامله کړې. هغه ورته ویلې نه مې ده کړې، پاس مې بل څه کار و هغې ته ختلې. وایي نه، دلته د دوی گفتگو د خبرې دي سره. داسې بغیرتان به د موږ نه هم جوړوي، خبر دی. هغلته سړی په کوټه کې ویده د مېړه، چې د دوی دواړو په مابین کې گفتگو یې واورېدله، چې یعنې معنا خپلې ښځې سره یې معامله کړې. زر راغی په مانځه ودرېده، په زوره وایي الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحانک اللهم وبحمدک. هغه بل سړي ته ور اوروي که ما د خپلې ښځې سره معامله کړې وایي زه به جنوب وم. جنوب ته کله مونځ روا ده. زه چې سبحانه وایم په مانځه ودرېدم، خو د دې نه معلومه شوله چې زه جنوب نه یم، ما ښځې سره معامله نه ده کړې. یعنې تر دې پورې بېغیرتۍ د دنیا د بشریت په تاریخ کې تېره شوې. خو خبر دی کفر دنیا غواړي چې په موږ مسلمانانو کې هم داسې بېغیرتان راسي. خو دا ارمانونه به یې د خاورو سره خاورې وي انشاءالله، ځکه موږ کې دغسې بېغیرتي نسي رواج کېدی. موږ افغانان داسې بېغیرتۍ متحملین نه یو. خیر ده د موږ د وطن کافران هم لله الحمد داسې بېغیرتۍ نسي متحمل کوی.
په دې باندې خبر وي. خو بیا مسلمانانو آګاه او خبر اوسېږئ، کفار په کراره باندې نه کینی، هغوی هر وخت کې د سایسې جوړوي چې زموږ په اسلام کې، زموږ په مسلمانانو کې، زموږ په افغانانو کې بېغیرتۍ رواج کې. یوه بېغیرتۍ همدا ده که نه؟ تاسې به اورېدلي څومره وخت مخکې یوه ښځه لوڅه وتلې په بازار کې ګرځېدله، که سړی وه چادريګانې نه ولې. چادري خو اسلام کې دا د الله امر ده، چادري د ښځې دپاره د عیب نه ده، د الله امر کړی. مونږ چې ښځې څومره په اسلام کې قدر ورکو، تاسې نه ورکوئ. مونږ په اسلام کې ښځو ته قدر ورکو، باید په اسلام کې ښځې چادري واغوندي. تاسې بې غیرتان د ښځو بې قدرۍ کوئ. په شامپو باندې د پاکي د سړی چې حلق د عاني ورباندې کوي، په هغې باندې تاسې د دنیا د ښځو عکسونه ورکوئ. تاسې عزت کوئ که موږ؟ تاسې په حمامونو کې د ښځو عکسونه غسل وکړي هلته پراته وي. موږ خپلو مسلمانانو ښځو ته احترام کوو. د موږ د مسلمانانو ښځو غیرت، ملالو میوندۍ، د هغې غیرت موږ د افغانستان په تاریخ کې لیکلی. موږ کله هم د هغې تصویر نه جوړو. تاسې کې چې کله ښځه قهرماني وکړي، هغه شامپو باندې ولیکئ، عکس چاپ کوي، بیا بله ورځ په تشناب کې خلک په هغې باندې متیازې کوي. تاسې د ښځو قدر کوئ که موږ؟ مسلمانانو ونه غولېږئ. دوه شرعي مسایل هم کوم، د جمعې ورځ ده. یوه مسله مسلمانانو د ښځې د ویښتانو په باره کې خو ډېر په غور یې راسره واورئ، ځکه دا ډېر ضروري. ښځه ټول عورت ده. د ښځې ویښتان عورت دي که نه؟ علما وایي د ښځې ویښتان عورت. د موږ د احنافو مذهب اتفاق په دې ده د ښځې ویښتان عورت. په دې کې بیا اختلاف ده. د ښځې مسترسل ویښتان، یو خو سر پورې متصل ویښتان، یو کته چې خوشي وي، داسې کته خوشي وي، دا ویښتان هم عورت دي که نه؟ دې کې د احنافو دوه اقواله دي. صحیح قول دا ده دا هم عورت دي. بحر الرائق، طحطاوي على الدر المختار، رد المحتار على الدر المختار، شامي فتاوي تصور طواعي تبيين الحقائق، فتح المعين، علام لامسكين على الكنز، علامة عماوي الحنفي لوي محقق ترسوي أحنافك فقه إسلامي وأدلته، بل كده أحناف طول علماء فتاوي عالمگيرية هندية تاترخانية محيط فتاوي والوالوجيدي طول أحناف علماء ويد خزي وقتان عورت مسترسل کې دوه خبرې دي، هغې کې هم صحیح رایه داره ده عورت دي. په دې خو پوه شوئ چې د ښځې ویښتان عورت دي. مسلمانانو خیر د مونږ تاسې لپاره دا خبر کوو چې به د مونږ علماو ګریوان په ورځ د قیامت ونه نیسئ، چې د الله حضور کې پیش شئ. د مونږ خویندې میندې، خیر د مونږ خویندو ته به دا خبرې نه رسېږي، خو خبرې یې کوي. بیا په ورځ د قیامت د مونږ ګریوان د تاسې لاس دې نه وي، مونږ خپله غاړه خلاصه کړه. نن د شیخ، نن د محدث، نن د عالم، نن د سپینګیري، نن د ځوان، نن د حکومتي چارواکي په کور کې د ښځو د سر پټوالی نشته. یو ټیکری ده د ګاج په نامه باندې، پیژنئ که نه؟ ګاج، ماج او پاج دا ټول د تره زمن دي. په دغه کې څه ورته وایي، په جاپان کې کومه کمپنۍ ده، بعضې خلک یا د کمپنۍ نوم په خپل هغه باندې کېږدي، لکه کلشینکوف غوندې. کلشینکوف دویم جنګ جهاني کې زخمي سو، هغه وخت کې وړه وسله دنیا کې نه وه. شفاخانه کې مسکو کې یا روسیا کې و، د کلشینکوف په زندان کې جوړ کړ. وایي په بندیخانه کې اختراع وکړله، وایي شفاخانه کې نوم یې پې باندې کلشینکوف کېښود. د پیکا او د کلشینکوف مخترع دواړه کلشینکوف ته. سړی هم د خپل اختراع باندې خپل نوم کېښود. درې که دوه کاله مخکې مړ شو. مسلمانانو دغه د ګاج ټیکری دا د موږ په کورونو کې د موږ مورګانې، د موږ خورګانې، د موږ میندې، د موږ او تاسې ښځې په سر کوي. دا د احنافو مذهب ده، د سر ویښتان عورت دي د ښځې، مسترسل و غیر مسترسل عورت دي. رښتیا وایي علما ناست دي. د عورت چې څلورمه برخه ښکاره سي مونځ فاسد ده که نه علماو؟ مونځ فاسد ده. نو سي د ما مسلمان مور، د ما مسلمان خور،
د غاز ټکرۍ په سر کوي رښتیا وایي په یو آواز راته وایي که چېرته د مونږ خبره غلطی بیا به مونږ پې تجدید نظر وکړو د غاز ټکرۍ چې څوک په سر کي د ویښتان د سر ټول ښکارېږي که څلورمه برخه که نه ښکاري راکئ جواب ټول ښکارېږي چې ټول ښکارېږي نو د دغې مسلمان خور دغه د مسلمان مور دا واده کې خو د خپلوان 3 ورځې ضرور ګډون کوي که نه یوه پرونۍ ورځ وه یوه نن ورځ یوه سبا ورځ هم په دې واده کې تېرېږي دا د واده خپلوانو کورنۍ تاسې فرض کوئ 50 تانې ښځې د یو وړکي متوسط کور دا 50 تانې ښځې چې په دې واده کې شرکت وکړي دغه ښځې واده ته راسي د دوی ټول د ګاز ټکرۍ په سر وي د دوی ویښتان ښکارېږي که نه مونځ یې وسو 5 مونځونه یو هم د دوی ونه سو ځکه عورت ښکارېږي تاسې دې ته فکر ده نن قسم درته کوم دا د شیخ په کور کې نن قسم درته کوم دا د عالم په کور کې نن دا د سپینګیري په کور کې نن د قمندانو د والي په کور کې د ټولو مسلمانانو په کورونو کې دا عادت ده الله دې مونږ نه دغه عادت واخلي الله دې مونږ او تاسې مسلمانانو د الله په دین باندې محکم وګرځوي نو مسلمانانو د جمعې ورځ ده خبرې خو ډېرې خوند کوي ځکه چې مسلمانان په دین باندې واقف سي خو بس همدومره انشاءالله بس ولې به دا د تاسې لپاره کفایت کوي خو د ګاز ټکري دپاره مسلمانانو ډېر توجه وکوي ډېر ضرور ده دا ګورئ ځکه منځونه نه ورسره کېږي که بیا یې خپله کوټه کې ښځه د خپل مېړه دپاره ګاز ټکری په سر کوي 10 وارې مونږ یې ممانعت نه کوو اسلام یې ممانعت نه کوي اما د مانځه دپاره یا چې واده ته راځي د عورت ته د ښځې سر ځکه ښځه عورت ته کلها الا وجهیها و کفیها هلته به کیدی شي د ډوډۍ پروګرام شروع وي کنې ما لږ خبرې کولې علماو ته معلومه ده د هدایي نه نیولې الا کفیها و رجلیها پښې د ښځې هم عورت دي نو په مانځه کې د دې پټول ضرور دي که نه اگر چې ابن النجیم بحر الرائق کې وایي نه خو صحیح خبره دا ده د ښځو که وسه وه باید پښې هم په مانځه کې پټې کړي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الله دا خدمت قبول کی الله دا وعده مبارک ګرځي اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وحواء رضي الله عنهما اللهم الف بينهما كما الفت بين ابراهيم والساره رضي الله عنهما اللهم الف بينهما كما الفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وعائشه رضي الله عنها اللهم الف بينهما كما الفت بين يوسف وزليخا عليه السلام اللهم الف بينهما كما الفت بين علي وفاطمه رضي الله عنهما الله دا وعده مبارک کی الله دا د دې منطقي مسلمانانو ته خیر بدیل وګرځوي څومره خلک سي مجلس ته راغلي الله اول ما ته بیا دوی ته توفیق د عمل ورکي په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکي رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين از سخنان نیک و از حنجره شیرین شیخ صاحب جوان جهان السپاس که قلوب ما را از حب حق شده موسیقی دنیوی آگاه ساختند و قباحت آن را برای ما شما بیان